من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قرآن کریم دا بیان د مخکې شروع کړو دا خبره بیانوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به وس بار شو نو مړی کې به ورتا صادر واچولو او هغه به ټیټ کو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب بندولا کله دا سوا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې به اسخالری واچول کله ومنهم من يحس عليه التراب چابا ورله په مخ باندې خاورې واچولې ومنهم من يصب چابا ورله بدرد او کنزل بدرد وینا به کولا سپورستغه به ورته ویلي دا انفرادی ذاتی لحاظ سره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت او د نبی علیہ السلام په عداوت کې څه کمې نه وکړي او کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری سیوا کېدل دعوت خوریدا مسئلہ بیانیدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل میشن او خپل پروگرام خپل دعوت خپل بیان نه پرې وستا نو داغه د وجنا دایله بیا طریقې کار نه ورتله چې دا همونگا یراو مرائی که مرت صادر واچولی لریم پی واچول ازغیم ورت واچول بدرد ویناگان موکلی بیزتی مور لوکڑا خود اخپل خبر پریدینا اس د ختمولو سے صورت پیش کئی چې د څنګه ختم کو د څنګه لري کو د خاتمه څنګه وکو داغه د پاره میټینګ راوغخته تدبیر جوړ کا چا یو مشوره ور کولا چا بل مشوره ور کولا قرارداد په مختلفو خبرو باندې شامل وګرځیدا کله به یثبتوکا کبل او یقتلوکا کبل او یخرجوکا قرآن ویمکرون ویمکر اللہ دا وی صرف دری ذکر کرل پا دی ځای کې قرآن صرف دری پا دی ځای کې ذکر کرل چې دا غټی مشورې راغلی وی لوی قراردادونه دا دری پیش شوي وو یو لیثبتوکا
چې دای قرارداد پاس کاو چې په څه طریقه باندې تقید وبن کې واچي. دویم دا خبره په اتفاقی رااله او یقتلوکا چې تا په څنګه طریقه باندې قتل کی. دریم قرارداد په کې دار راغی او یخرجوکا تا څنګه د کلی نه جلا وطن کی په کومه طریقه تاو باسی. دا خبري درې غټه رااله. د دین علاوه قرآن وی ویم کرون نور تدبیرونه کول. خدا درې هغه غټه خبري وی چې هغه د قرارداد په تور باندې د دې په میټینګ او د دې په اجلاس کې او د دې په هغه مشوره کې دا شامل شوي. قرآن داغي بیان کړی دی. خو ها الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو پیغام یو اعلان دا کړو او پاغي باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی و اعتماد و یقین. هغه پیغام سو هغه اعلان سو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی. شپږم سپاره وګوره الته الله رب العزت د دې بیان کوي او خپل نبی ته وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سورہ مائدہ دام آیت نمبر 67 گورا شپږم سپارہ رکو نہ رے. سورہ مائدہ شپږمی سپارے آخر کیوں گورا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبرا اور سوا خبر د دین چې کمتا تستا رب را لګلی دا. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. کتاو نکړل داسې نګره تا د رسالت ذمہ داری پورا نکړلا. ها یو خبره یاد ساته هغه پیغام دار اعلان داده هغه اعلان داره والله یعصمک من الناس. دا جمله ده ها والله یعصمک من الناس. اللہ بتا بچ ساتی د خلقنا محفوظ بد ساتی د خلقنا تا وجل نشی زخمی کولې دشي. څومره زخمی کړو غاخونه شهیدان شویو سر کې خول نه نوته طائف کې پکانو وشتل شویو خالری پیا چولی شویو مړی کې ورتا هو الله یعصمک من الناس. الله بتا بچ ساتي د خلقنا وجل دین شي نو در سره سکوله نشي ظاهری بوي. دا اعلان ورته الله کړو. نو ګورا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازیو اسوک ور سره نشتا او دا تدبیرونه دا خلاف سمره غړ غړ خلق کوي سمره لوی لوی مشران خلق کوي او بیا وګوره چې الله دا غي پړونو کې سمره روب د جناب رسول الله دا غنه خو دی یریدلتی یره کدا چلو کو دا برانه سوک تپوسو کی بدلا برانه سوک والی سوک بیر اخلاص کی سوک باور سره ملګری شي دا ټول یری ور سره وي چل نہ ورتلو په طریقې کار نه پویدل ویم کورونا تدبیر پیش قرارداد پیش
یرسوک ورسرا لیثبتوکا یره دې قید بند کې واچي تعالی را دا قرارداد پیش کا او کاکا پکې سر لچاو چې نه سپینګيري کاکا چې کم راغلی و وینا دا خبره نه ده صحیح او یقتلوکا قتل کوي ټیک د خبره خو قتل پروګرام بسنګ کوي او یخرجوک دا خبره صحیح نه ده نورم ډېری مشورې رااله او مشورې د صد پاروي قران وی ویم کرونا ستا خلاف تدبیرونه کول چې دا مشورې رااله د قتل وسوکوس ویره داسې طریقې کار به وکړو چې د هرې قبیلې نه به یو جوان جنگجو والو د دنه به محاصره وکړو 10 قبیلې دي 10 کسان شو 10 قبیلې دي 10 کسان شو دا کسان به مونږ والو او د دنه به محاصره وکړو او چې کله مونږ محاصره د دنه وکړو نو په د باندې با په یو ځل ورشو او په دبه گزارونه وکړو نو چاته به دا پته ونه لګي چې د چا د لاسا وجلې شو تمره لوی تدبیر ته لاس واچاو اخر دی پیغمبر سے چل کړو سے چلے کړو سګونای وا دا ګنای و چې قران وی و ما نقمو منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا داته بد لګیدل چې دا الله د یووالي مسله بیانولا دا په بد لګیدل چې دا الله د وحدانیت مسله بیانولا د قرآن او د سنت مسئلہ بیانولا دا پہ بد لگیدل رقیبوں نے رپورٹ لکھوا دی جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا تے بد لگی زما دا رقیبانونا قرآن دا مسئلہ بیانی چې د پیغمبر خلاف ګوردا تدبیر جوړ کا راجم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا په یو کور کې دی او هغه کې دواړه دی د شپې راغلي دی محاصره کړی دا یو نبی علیہ السلام دی او یو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی دواړه دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی دا چې محاصره شوی حضرت علی ته وی دا کافر خټول راغلی دی او محاصره کړی دا اوس څه چل بکاو خودمره پوری کار وکا چې زما کومه بستر ده دما په تخپل بستر خالی پرې ده او زما بستر کې سملا زما بستر کې ته سملا او تخپل بستر خالی پرې ده وی ټیک ده او دا امانتونه دي زما سره د خلکو نو زما خود ته داس چلو کا چې دا امانتونه د خلکو ته ورسوا وی ټیک ده کافر ټول شپه څوکۍ کې ولاړ دي ټول شپه کافر په څوکۍ کې ولاړ دي تر دې پورې چې د سحر تیار ختمېدا دی په کور راواوړېدل چې وې کتل لکه هغه دی چرالل وې کتل دا خو حضرت علی دی ملګری دی سش وی ملګری خو مې تللی دی که نه څنګه تللی دی مونږ ټوله شپه تېره کړه او په څوکۍ کې هم تېره کړه او ته وې تللی دی
دا موږ نه منو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ورته وته ری تلې ری نبی علیہ السلام چې کله وته نو داسې خاورې راواغسته او داسې ویشتي او د ټولو په سرونو باندې ورالې. ویزه تاسو ګورئ تاسو سرونه بخوړي خاورې پې دي دا در باندې واچولې او لاړه. معجزه وه. د دی سترګې الله بندې کړې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلو باندې پویم نشول. نبی علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق کور ته تللی دی د شپې وته دی په دی باندې داسې کور ته د حضرت ابوبکر صدیق رسېدلی دی ورې ورته والی دی هغه رابار شوی دی هغه اوښه راویستې ده تر هغه ځای پورې مزل یې کړی دی چې کوم ځای ته غار سور ویلی شي. د مکې معظمې د حرم نه دې خوا چې لاړ شي داسې غر کې لاره د بر یو غار دی هغې ته غار سور ویلی شي. د څوک چې عمرې یا حج ته تللی هغه غار د هغې هغه لار وې کم سے کم لیدلي چې دا اوس ورته تیاره لار په غر کې جوړه شوي هر چا ته پته ده چې دغه غار دی او دغلته کې دی. دا خو د شپې مزلو د یرې مزلو دشمن نه یره وه د الله حکم و چې اوس د دې ځای نه هجرت وکړه. دا د الله رب العزت د طرف نه حکم راغی چې اوس هجرت وکړه. نو چې هجرت دپاره نبی علیہ السلام روان شه ابوبکر صدیق هم ورسره دی او ووتل د شپې دی چې وکتل هېڅوک نشته دی هلکه وځئ ورپسې دا خو سړی ووته. نبی علیہ السلام غار سور ته رسېدلی دی غار سور ته ننوتي دي هغه غار داسې دی چې دلته ګرځې نو لاندې نه خپې ښکاري صرف داسې ښکته غونته غار دی چې غار کې کینی نو چې داسې وګوري نو چې داسې څوک ګرځي نو خپې به ښکاري. بهر حال حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام په هغه غار کې درې شپې غالباً کړي دي او بیا یې هلته چې کوم حالت د سختې برداشت کړي دي او بیا د هغه ځای نه روان شوی دی او په دې غرونو کې په دې شاړو کې اوس چې سړی په سفر د مکې نه مدینې ته ځي نو په سفر کې په ګاډي کې په ایسی ګاډي کې ستړی شي ځکه څو ګنټې سفر دی 550 کیلومیټر غالباً د هغې فاصله ده 550 کیلومیټره فاصله ده پیادل وهل او داسې نه ده خوراک سکاک بندوبست هم نشته صحیح د دشمن ورپسې
سرچ اپریشنم شروع دے اور د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په سر باندې انعام اعلانم شوی دی چې کچا اونی و ژوندی راوسته او یا چا قتل کا سلو خان داغه د پاره انعامو چې سلو خان به انعامي او دارنګه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سر باندې د سلو خانو انعام اعلان وشو نو هر چا به ویل یره کو عملی ده چا به کرام وسته دا اعلانات وشو او انعامات مقرر شو چې کله د انعام او دغه اعلانات شو خلق روان شو ورپسې ابن دغنه یو کس دی په کسانو کې چې هغه ورپسې و هغه ورپسې تلو سر چپره خو دلته دی ګرځېدلی دي ځان یې ستړی کړی دی او هغلته قرآن ویلی دي اذ هما فی ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دو کسان غار کی دی ثانی اثنین اذ هما فی الغار کله چې خپل ملګری د یری هغه دغه پیش که په نبی علیہ السلام باندې ویریده چې کله لو کانا احدهم کوي چرته په دی کې یو کس هغه کو قتل خپل خپوت هم لاندې او قتل نو موږ به وویني نبی علیہ السلام ورته لا تحزن ان الله معنا مېریګ الله زمون سره دی الله زمون سره دی یریګ ما الله فانزل الله سکینته علی خپل طرف نه مې په الله وی سکینه نازله کړه د دل سکون مې ولا ورک لوی قصه ده واقعا ده خو هغه غار نبیا وتی دی او نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق سره روان د دومره لوی فاصله په شاړو او په بیلارو او په یره د دشمن دای وهلی دا خدا د الله تر طرف نه حکم الله تر طرف نه حکم او چې زده دی ځای نه وځوس لاړ مدینه ته دای چې خبرې دلو هو دا خو زمونږ د لاس ووت نو قرآن دغه مسله بیانوي و اذ یمکرو بک الذین هغه وخت چې تدبیر وکړه ستا خلاف هغه کسانو کفرو چې کافران دي لیثبتوکا دې دپاره چې تا قید وبند کې واچوي او یقتلوکا یا قتل کی تا لرا او یخرجوکا یا تا وباسي د شړې د کلینا ویمکرون ویمکر الله دیم تدبیرونه کول او الله هم تدبیر وکړه د نجات د پیغمبر والله خیر الماکرین ویمکرون دی تدبیرونه کول د پیغمبر د ختمولو ویمکر الله والله هم تدبیر وکړه د پیغمبر د بچ کولو والله خیر الماکرین الله ډېر ښه تدبیر کوونکی دی څنګه نجات ورکړه څنګه ته بچ کړه الله بچ کوونکی دی الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو حفاظت د دشمن نه د هر قسمه دشمن نه الله زمونږ حفاظت هغه وکړي الله کافر او د هغې تدبیرونه چې څومره د مسلمان خلاف لګیاري کیږي الله څنګه چې مخکې تا د هغې تدبیرونه ناکام کړي دي اوس هم د هغې تدبیرونه ناکامه کړي الله هغې د مسلمان په ختمولو پسې لګیاري د مسلمان ملک ختمولو پسې لګیاري که هغه انډیا ده که دا فلسطین دی او که هغه بل ملک دی او که بل ملک دی چې څومره ځایونو کې د مسلمان په ختمولو هغې لګیاري او کوششونه کوي الله ته خپل ختم کړي الله ته نیست نابود کی د مسلمان د ملکونو حفاظت کی الله د هغې تقویت او مضبوطیا نصیبه کی خصوصا زمونږ د ملک پاکستان
الله د دې دفاعي ادارې مضبوطی کی الله د دې ملک ہر قسم مضبوطیہ و استحکام نصیبہ کے اللہ تیمہ کمزورے کے اللہ تیمہ مغلوبہ کے غالبے کے اللہ دا ہر قسم آغا بدمنین نور اساتے و بچے کے محفوظے کے اللہ زمانگ پہ حال بانے رحمو کے وصلی اللہ تعالی علیہ یا با انشاءاللہ زمانگ منز نہا بجیوی او درس باطنی میں